په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښي، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي. خو کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي، هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. دوی ته ووایه لږ شان غور وکړئ، راوښئ که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسیږي، نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ. بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسې ځنډوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګیرلي شریکان هیروئ. د تا نه مخکې مونږ ډېرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل، تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړ. نو کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله، نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه؟ خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو. په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شوه، یعنې بیخي پرېښو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه در څخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي، نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بیرته درکړی شي؟ وګوره په څه شان موږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. ووایه تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي، نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بدعمله خلکو ویرونکي اوسي. نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي، د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. او کوم خلک چې زموږ آیتونه دروغ وګڼي، هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي، نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښته یم. زه خو یوازې د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را استوله کېږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي؟ آیا تاسې فکر نه کوئ؟ او ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي، هغوی له خپله ځانه لرې مه شړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وشړې، نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د ځینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي، تر څو هغوی دوی وګوري ووایي آیا دغه دي هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ او آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډېر ښه نه پیژني؟ کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمونږ پر آیاتونو ایمان راوړي، نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسې. ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسې نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي، بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي، نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. او په دې ډول مونږ خپلې نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو، تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي.
اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې تاسو چې له الله نه پرته نور بلئ د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړی شوی یم. ووایه زه به ستاسې د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم. که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شوم. ووایه زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی. اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولي یاست. د فیصلې ټول واک د الله دی. همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. وایه که چېرته هغه شی زما په واک کې وای چې تاسې په تلوار سره د هغه غوښتنه کوئ نو زما او ستاسې ترمنځ به د وخته فیصله شوې وه. خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. له همغه سره د غیبو کلیګانې دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. په وچه اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لامده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي. هماغه دی چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوئ پر هغو پوهیږي. بیا په بله ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي. په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته وښیي چې تاسې څه کوئ. پر خپلو بندګانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسې څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسې څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسیږي نو د هغه لیږل شوي پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپلې فریضې په سرته رسولو کې یو بڅری لنډون نه کوي. بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بیرته راوستل کیږي. خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړئ؟ چاته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي اوسو. وایه الله تاسې ته له هغې او له بل هر کړاو څخه نجات درکوي. بیا تاسې نور له هغه سره شریکان ګڼئ. وایه هغه په دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسې تر قدمونو لاندې نه یې راپورته کړي یا تاسې په ډلو وویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بېلابېلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو. ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهي. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي. حال دا دی چې هغه حقیقت دی. دوی ته ووایه چې زه پر تاسې باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. د هر خبره د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډیر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. او ای محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګورې چې خلک زمونږ په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنې اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي. او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته. البته نصیحت کول فریضه ده. ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي. هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښتکوونکی نه وي. او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي. هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان؟ او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو
آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکای کړی وي او هغه حیران لالهان د ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګری ورته ناری وهي چې دا سراشه دا سم لار ده وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه لخوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړي